سلامونه درنو هېوادوالو له منځه چې جوړ او روغ اوسئ. نن غواړم چې تاسو ته د هرات د زلزلو په هکله باندې ټول ساینسي مسایل وړاندې کړم. دا چې په هرات ولایت کې د زلزلې د کومې څپې او تر کله به دوام پیدا کړي، په دې ویډیو کې تاسو ته یې ټوله سپیناوی درکوم. هیله مند یم چې تر پایه دا ویډیو وګورئ او په یقین سره وایم چې د دې ویډیو تر پایه پورې به تاسو د زلزلې په ټولو قوانینو باندې پوهیږئ. اوس غواړم چې تاسو د هرات په هکله باندې ووایم، مګر مخکې تر هغه باید تاسو پلیټونه وپېژنئ، تاسو باید د ځمکې طبقات وپېژنئ، تاسو باید د ځمکې لایې وپېژنئ. دا هغه څه دي چې مخکې تر مخکې تاسو ته ووایم، نو د هرات د زلزلې ټول اړخونه به تاسو ته سپین شي. ځو د درس خواته. په لومړي قدم کې تاسو باید د ځمکې طبقات وپېژنئ چې په ځمکې کې څو لایې شته. اوس موږ په ځمکې کې په اصل کې حدوداً 4-5 لایې لرو، مګر عمومي چې دي 3 لایې لري چې په 3 نومونو باندې یادېږي. اوس زه تاسو ته دا وایم، لومړۍ لایه چې ده د کرست لایه ده. دا لایه چې ده هم د لوړې مخکینۍ برخې یادوي او د ځمکې لاندنۍ برخه هم د کرست په نامه باندې یادېږي. دغه لایه چې ده 800 تر 1000 کیلومتره پورې دا د ځمکې یوه لایه ده. وروسته تر هغه اپر منټل، یعنی دا په عموم کې لوور منټل او اپر منټل دا دواړه یوه لایه ګڼل کېږي، خو دا چې دلته دغه مذاب یعنی دغه ویلې کوم مرکبات او عناصر چې دي دلته معدنیات چې دي هغه د لاندني او د بهرنۍ لایې چې دي سره لږ تفاوت دی. په دې خاطر باندې اپر منټل او لوور منټل وایي. نو دلته تاسو دواړه کولی شئ چې په یو نامه باندې یاد کړئ، یعنې کرست لایه، منټل لایه او کور لایه. زموږ نننی درس چې دی په دغه دوه لایو باندې چلیږي چې کرست لایه ده او منټل لایه ده. ښه، اوس د کرست لایه چې ده دا هغه لایه ده چې د ځمکې پر مخ باندې ده او دا کلکه لایه ده، دې ته جامد وایي، یعنې کنګل سوې برخه ده. او دا د منټل لایه چې ده دا هغه لایه ده چې دلته مذاب دی، یعنې ټول هغه څه چې دلته په دې برخه کې دي دا ټول ویلې دي، لکه اوبه غوندې جوش دي، په دې حالت باندې دي. او د لوور منټل چې دی هغه نو بالکل ډېر ویلې سوي او مایع غوندې دي. کیسه څه ده؟ کیسه ده چې کله هم زلزله کېږي، خبره دا ده چې موږ د کرست لایې باندې که تاسو دا څه لیدلي اوسئ، دلته زه تاسو ته وښیم. یو وخت که دغه لرګي چې دي دا لرګي چې دي پر اوبو باندې پرېږدي او بیا وروسته یې تېرېدله، موږ چې د ځمکې پر سر باندې دا کرست لایه چې ده دا عین همدغه حیثیت لري چې دغه د کرست لایې لاندې دغه ټوله لکه اوبه غوندې دي، ټوله مایع دي، ټوله ویلې دي. نو دا موږ ورباندې داسې چې کله هم چې زلزله کېږي دغه د کرست لایه چې ده پر منټل لایې باندې همیشه په شور حالت کې ده. دا په شور حالت کې ده چې کله هم په شورېږي نو دلته بیا زلزلې راپېښېږي. دا زلزلې همیشه شته، یعنې د ورځې د خوا په اوسط ډول باندې 9,000 زلزلې د ځمکې په کورې کې واقع کېږي، مګر هغه موږ نه احساسوو. هغه د ریشتر درجې ډېرې ټیټې دي، خو زه به تاسو ته حوال کې ریشتر هم درته ووایم، بیا به وروسته په دې باندې هم تاسو پوه شئ. ښه، په دې خو تاسو پوه شوئ چې دا لایې دي، دا ویلې لایه ده او دا جامد لایه ده. دا باندې پوه شوئ او دا ستاسو په ذهن کې اوسي چې دا څه په کارېږي. دا بیا عمومي ټولو برخې په نامو باندې ویل شوي دي، مګر تاسو چې ستاسو ضرورت دی دغه 3 نوم پکار دی: کرست لایه، منټل لایه، کور لایه. دا اوس د دې دپاره چې تاسو د زلزلو حرکت وپېژنئ تاسو باید پلیټ وپېژنئ. موږ تاسو پلیټونه وایو، وایي دلته د افغانستان پلیټونه فعاله شوي دي، زلزلې همدلته کېږي. افغانستان پلیټ خو نه لري، زه اوس تاسو د پلیټ خبره کوم. دا د پلیټونو نقشه ده په نړۍ کې. په ټوله نړۍ کې اووه
عمده او فعاله پلیټونه دي او 20 غیر فرعي پلیټونه دي چې هغه دومره مهمه هم نه دي چې موږ تاسې ووایو. اوس زموږ ستونزه چې ده، موږ داسې ستونزه ده چې افغانستان په 3 پلیټو کې قرار لري. اول زه به دلته دا د عرب پلیټ دی، دا د هند پلیټ دی او دا د آسیا پلیټ دی. افغانستان د عرب، د هند او د آسیا پلیټونو په منځ کې دی. پلیټ څه ته وایي؟ پلیټ په انګلیسي کې غاب ته وایي. دا غابونو ته پلیټ وایي. البته نو همدې پلیټونه چې دي، مثلا ځمکه د 2 پلیټو څخه د 2 ټوټو څخه جوړه ده. دا 2 ټوټې دي. یو ټوټه یې دلته د امریکا برخه ده، یو ټوټه یې نورث امریکا، د شرقي افریقا ده او آسیا ده او دغه 2 پلیټونه دي. دغه 2 پلیټونه چې کله هم ښوري یا بل سره ټکر کېږي، همدلته زلزلې جوړوي. ښه، تاسو دلته پلیټونه هم وپېژندل. پلیټ چې دی دغه د مځکې برخې دي. مځکه چې ده ټوک ټوک ده. دغه ټوک ټوک موږ ته د مځکې په سر نه معلومیږي، مګر دلته که تاسو په سمندر کې ووینئ، په سمندر کې بیا تاسو دغه وینئ چې دلته هره برخه چې ده د بلې برخې څخه جدا ده. اوس دغه برخه چې ده، دا برخه په هند سمندر کې ده. د دې برخې څخه زه تاسو ته اوس دلته وښیم چې دا ښه، دا دلته دغه برخه ده چې دغه همدا چې تاسو وینئ دلته په سمندر کې دغه مکمله تر دې ځای داسې چې راسي، دا ټوله همدغسې 2 ځایه ده. دا د مځکې لاندې چې تاسو په اوبو کې چې اوسئ، د اوبو پلیټونه تر اوسه هم جدا معلومیږي او دومره څوک یې نشي لیدلی، ځکه چې د اوبو لاندې دی. هغه ښه احساسېږي چې څوک راشي داخل د اوبو. مګر که موږ راسو دلته د مځکې پر مخ باندې هم ناسا چې کله هم یو تصویر نشر کړی دی. دغه تصویر کې دلته دا ډېر پخوانی تصویر دی او دا تصویر کې هم موږ دلته د امریکا د 2 امریکا پلیټونه موږ دلته وینو چې دلته دغه مځکه سره جدا ده. دا صحیح ده، په طبیعي پیښو، په سیلابونو او په خاورو په داسو باندې دغه منځ ډک شوی دی، مګر دا په حقیقت کې 2 پلیټه دي چې دلته سره ښتي دي. اوس په دې باندې هم تاسو پوه شئ چې پلیټ یعنې یوه برخه د مځکې ده. داسې نه ده چې پلیټ د مځکې لاندې کوم کانکریټي او عیني شیان اوسي او مځکه ورباندې تړلې اوسي. نه، دا هر یو جدا ده. د مثال په ډول باندې که موږ څو سوه کاله مخکې وګورو، دغه هندوستان چې دی، هندوستان دلته چې زه اوس تاسو ته راوړم، د هندوستان چې دی، دغه هند پلیټ چې دی، دا د افریقا د پلیټ څخه جدا شوی دی. یعنې دا د مځکې کره چې ده په تغییر حالت کې ده. دا مې په بل درس کې زه وایم، خو اوس په دې باندې خبرې نه کوو. پلیټونه مو هم وپېژندل. اوس د زلزلو قسمونه پېژنئ چې څو ډوله زلزله وجود لري. اولا کې زه تاسو ته وایم، یو د پلیټونو زلزله ده چې کله هم پلیټونه سره مښلي، دا د پلیټو زلزله ده. کله پلیټونه داسې سره مښلي او کله جدا کېږي او پلیټونه کله داسې په دې ډول باندې هم حرکت کوي چې دا زلزلې رامنځته کوي. د مثال په ډول باندې که تاسو دغه کلچه دا 2 بسکټه، دا که تاسو چې کله هم دا 2 پلیټه دي، دا دلته سره ومښتل، دا په پاس برخه کې دلته زلزلې جوړوي، حرکت. یعنې چې کله هم تاسو 2 موټران سره وجنګوئ، خامخا لړزه پیدا کېږي. دا لړزه چې کوم خواته د مځکې کوم برخې ته نږدې وو، هغه برخه ریږدي. اوس که داسې راله سره ومښتله، دې ته لړزه وایي، دې ته زلزله هم وایي، دې ته لړزه هم وایي. خو دغه ډول ته دا لړزه ده. او چې کله دا برته سره جدا کېږي، ځکه چې دلته که دوی سره ومښتله، دا چې ومښتله، خو دلته خو بیا دلته دوامداره دوی نه پاتې کېږي، ځکه چې دلته کیمیاوي مواد دي.
یو بل سره دفع کوي. که تاسو آینروبا داسې لیدلي اوسي چې یو بل سره داسې وصل کې یو برخې مښلي، که دواړه مخونه داسې د یو امنه مخونه اوسي دلې بیا سره نه مښلي، ځانونه دفع کوي. په همدې ډول باندې چې کله هم دلته دغه دوه لایې چې د ځمکې باندنۍ لایې دي، یعنې هغه د سر لایې دي، کرست لایې دي، دا چې دوه لایې دي چې کله هم دا نښلي دا به یو څو وخته وسي، مګر دا بیرته مجبور دي ځانونه جدا کړي، ځکه چې دلته بعضې عناصر دي چې سره مخالفه دي او نه غواړي چې یو سره جدا وسي. دا وموښتل دې ته لرزه شوه. چې دا جدا شو دا پس لرزه شوه، او دا چې داسې شو په دې حالت باندې دا زلزله شوه. موږ درې حرکته لرو: زلزله، لرزه، پس لرزه. دې شیانو ته تاسو متوجه اوسئ. اوس چې کله دغسې حالت راغی چې درون سره یې ومښلوله، دا لرزه چې شوه، لرزه چې ده دا خامخا پس لرزه لري. لرزه پس لرزه لري. دغه پس لرزه چې ده چې کله بر ځانونه غواړي جدا کړي، دا شاید یوه دقیقه وروسته تر لرزې برته راپیدا شي، او دا امکان لري چې یو کال بعد برته دانې سره برته ځانونه دفع کړي، او داسې امکان هم لري چې 300 کاله تاریخ کې هم شته چې 300 کاله وروسته هم دوی دلته چې یو لرزه شوې ده او برته دوی سره جدا شوي دي. دا خو بیا په مرور د زمان چې کله دغه عناصر هلته سره یو بل سره داسې کېږي، لکه چې کله یو سیمې ته موږ ځو، که موږ هلته یو وخت خدای مه کړی یو دښمني ولرو، د یوې سیمې څخه موږ تښتو بلې سیمې ته، چې هلته ولاړ شو، په هغه سیمې کې هم وویل او دا خو دا ناپاره دلته هم شته، ژر د دې ځای وغورځه. دا خو بیا په مرور د زمان چې هلته سره ولاړو وپېژندل، بیا پسې دا خبره پېښېږي، یو په دوه خو موږ نه خبرېږو. عین کیسه همدغسې ده چې کله هلته عناصر سره غواړي چې یو بل سره وپېژني، دلته وخت نیسي. نو دا پس لرزه شاید هم ډېر وخت ونیسي او شاید هماغه لحظه ووځي. اوس راځو د دغه زلزلو نمونې تاسو ته درښکاره کومه چې دا زلزلې چیرې شوي دي. اوس د مثال په ډول باندې دلته دا په امریکا کې یو زلزله شوې ده، دا چیلي خواته ده. دا زلزله شوې ده، دا هغه زلزله ده چې دوه پلیټونو سره زلزله کړې ده، یعنې یو بل سره یې توږلي دي. دا وګوره دغه د ریل خط یې سره کش کړی دی، دلته ډېر ښه معلومېږي، د ریل په خط باندې دا ډېر ښه معلومېږي. دا عکس هم چې دی دا هم د زلزلې عکس دی، او دا هم په دې ډول باندې ځکه حرکت یې کړی او تغییر یې کړی دی. د ریل خط تاسو وینئ چې دا حالت څخه اوښتی دی. دا شو د پلیټونو د ټکر زلزله. بله زلزله موږ لرو، دا د آتش فشان زلزله ده. دا د آتش فشان زلزله ده چې کله هم دلته د ځمکې لاندې دلته دغه ټوله ویلي مواد دي، دا ټول مذاب یعنې د اوبو په شکل باندې داسې مواد دي، دا چې کله هم ډېر تعاملات ډېر کېږي او دلته سره نوي عناصر یو بل سره ټکر کېږي او دلته نور دا څه پیدا کېږي، هغه یعنې اور ډېرېږي، توشونه ډېرېږي. که تاسو لیدلي چې کله هم په دې کې تاسو یو شی پخوئ او دیګ سر ورباندې پرېږدئ، کله د دیګ سر داسې پړ 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 یعنې دغه دیګ سر پرېږدي. عین حالت چې دی دا په داسې کې هم راځي په آتش فشانونو کې. آتش فشانونو کې چې کله دا حالت راغی، تاسو وینئ چې دا د ځمکې د لایې څخه د منټل لایې څخه دا مذاب شان راځي او ځانونه د ځمکې یوه برخه ته انفجار ورکوي او هغه پورته کېږي، او دغه انفجار باعث کېږي چې دا خپل منطقې شاوخوا چې ده دا ولړزوي. او دا زلزلې چې دي چې کله هم د یو ځای انفجار ورکوي، دا ډېره د 2.0 څخه ډېرې قوي زلزلې دي. نو دا زلزلې موږ په افغانستان کې نه لرو، ځکه چې آتش فشاني برخې په افغانستان کې تر اوسه فعاله نه دي. دا زیاتره په اندونیزیا او جاپان او دې مناطق کې په امریکا کې داسې دي، ځکه چې موږ دلته داسې وخت تاریخچه ځنګلونو په افغانستان کې نه لرو. دلته
زموږ منطقه چې ټوله غرنیزه منطقه وه، دا د تاریخ په اوږدو کې دلته ټوله زلزلې سوي دي، آتشفشانونه سوي دي. دغه غر چې دی، دا غرونه چې دي، دا خو چې کله هم د آتشفشانونه چوي او مذاب راپورته کېږي، دلته غرونه تشکیلوي. دا غرونه چې په افغانستان کې ویني، په اسیایي هېوادونو کې ویني، دا د دې ښکاري چې دلته پخوا په تاریخ کې ډېرې زلزلې سوي دي. نو دلته اوس دپاره موږ فعال آتشفشان نه لرو، او فعال آتشفشان چې نه لرو، د دې تشویش دومره نشته چې موږ د 1 ته هم زلزله ورسېږي. 1 ته د انشاءالله د هرات زلزلې 1 ته نه رسېږي. په دغه لایحه کې که تاسو ودرېږئ چې زه تاسو ته دا ووایم، دا چې کله هم دا دوه پلیټونه چې په دې ډول باندې هم ټکر کوي، دغه دوه ټکرونه چې کېږي، کله دغه یو لایه ښکته ځي او دا بل لایه پورته راځي. دا زیاتره هم چې موږ په دا څه ولایتو کې، غربي ولایتو کې، مثلا بادغیس و هرات و فراه کې لا دومره نشته، هرات، بادغیس، غور، دې ولایتو چې ته راشې، دغه بالخصوص بادغیس ټوله تپې دی. دا هغه زلزلې دلته د تاریخ په اوږدو کې زلزلې ډېرې سوي دي. دوی یو پلیټ د بل پلیټ سره نښتی دی او دغه تپې دلته جوړې کړي دي. او دا د دوه پلیټونو په ټکر کې دلته د تپې پورته کېږي. دا تپې چې دي، دا به تاسو په جیولوژي کې، تاسو که څوک هم جیولوژي مضمون ووایي، دا ډېر دلچسپه مضمون دی او دا ټول مسایل په هغه کې هم شته. اوس د آتشفشان زلزلې باندې خو تاسو پوه شئ چې مذاب او مواد د ځمکې د نس څخه راپورته کېږي او چوي او دا زلزله جوړوي. او بل زلزله خو د پلیټونو د ټکر او لرزه، پس لرزه او زلزلې په واسطه باندې کېږي. په دې باندې هم تاسو پوه شئ. اوس راځو دریم حالت ته. دریم حالت د زلزلې چې شي دي، هغه زلزلې چې د صنعتي سیستم څخه په لاس راځي. د مثال په ډول باندې ډېر هېوادونه دي خپل داخلي منرالونه او خپل معدنیات را ایستلي دي، د ځمکې نس خالي شوی دی، ځکه غواړي چې بیرته پر هماغه ځای کښېني او هغه ځای خالي کړي، دلته زلزلې راپېښوي. او دغه زلزلې چې دي، دته معدني زلزلې وایي، یعنې د معدنیاتو په را ایستلو سره دا زلزلې پیدا کېږي. او بله زلزله چې اوس را پیدا شوې ده، د بد مرغه دا انساني زلزله ده. او دا زلزلې چې دی، دا د اتومي وسلو په واسطه باندې دا زلزلې ترسره کېږي. او دا زلزلې ډېرې قوي زلزلې هم دي، تر 9 پورې هم یو منطقې ته خطر راپېښولی شي، ځکه چې دا اتومي وسله، تاسو ته معلومات درځي چې اتومي وسلې قوت ډېر دی. هغه به په نورو درسو بیا تاسو ته ووایم. اوس تاسو پوه شوئ چې د پلیټونو زلزلې دي، آتشفشان زلزلې دي، د معدنیاتو زلزلې دي او د اتومي زلزلې دي. اتومي زلزلې یعنې مصنوعي زلزلې دي. دا دی. اوس په هرات ولایت کې زیاتره خلکو دا ویله چې مقناطیسي زلزله ده. مقناطیسي زلزله بیا د څه ډول زلزله ده؟ زه هغه به تاسو ته دلته اوس ووایم. دا هغه نسیارې دي چې د لمر په شاوخوا باندې حرکت کوي. زموږ ستونزه یې دغه څو ورځو کې چې جوړه کړې وه، چا جوړه کړې وه؟ مشتري صاحب جوړه کړې وه، زحل صاحب جوړه کړې وه، اورانوس صاحب جوړه کړې وه. دا درې سیارې وه چې همدې سیارو یو مقناطیسي شعاع جوړه کړې وه، چې همدا مقناطیسي شعاع له امله پر مریخ باندې هم ستونزه را پیدا شوې وه، پر مځکې باندې هم ستونزه را پیدا شوې وه، او دلته نیپتون بیچاره یې هم پازاب کړی و. دا یو مقناطیسي شعاع جوړه شوې وه. مقناطیسي شعاع چې کله هم بلیږي، هغه په کوم اساس باندې بلیږي؟ هغه په دې اساس بلیږي چې کله هم مقناطیسي شعاع پر یو پلیټ باندې کښلي، یو پلیټ باندې د ځمکې د هرات کې یو فرعي پلیټ باندې هلته مقناطیسي شعاع جوړه شوې وه، چې کله دا بل پلیټ ورسره غوښت چې دا ځکه چې دا په تغیر کې دی، نو د مریخ شعاع دغه یو پلیټ یو خواته کشولو او د ځمکې حرکت دا یې بله خواته کشولو. نو دا دې ته باعث کېږي چې کله مقناطیسي شعاع پیدا کېږي، مقناطیسي شعاع دا ده چې هغه مقناطیسي شعاع حرکت په یو خوا دی او د ځمکې حرکت پر بلې خوا دی. دلته دغه یوه جوړ کړ دوه جوړ کړي چې دا پیدا کېږي،
دلته د مقناطیسي شعاع په اساس باندې دلته زلزلې راپیدا کېږي چې دا ډېر کم دي، دا په زرګونو کلونو کې یو هار د حالت راځي او دا معمول ډول باندې نه دي. ښه، نو دا باندې هم تاسو پوه شوئ انشاءالله چې تر ډېره حده ستاسو موضوعات حل شوي دي. زه اوس ګورم چې دلته نور ښه. اوس راځو د زلزلو د شعاع په هکله باندې چې څومره زلزلې تخریبونکي دي. موږ د زلزلې د موج په هکله باندې موږ 3 موجې لرو، البته 4 هم بعضې وایي، خو دا موږ په اصلي ډول باندې 3 موجونه دي. موج څه ته وایي؟ چې کله هم تاسو په اوبو کې یو کاڼی واچوئ یو پرې راووځي، نه همدغه څپې وایي، څپې یا موج وایي. نو موږ د زلزلو چې دي 3 ډوله څپې لرو. 3 ډوله څپې چې دي دغه لومړۍ څپه چې ده دا لومړۍ څپې ته پرایمري ویو وایي، یعنې ابتدایي څپې دا 6000 کیلومتره په ساعت کې 6000 کیلومتره په ساعت کې دا سرعت لري او د دې سرعت چې دی دومره هغه به وروسته تاسو ته وایم چې تاسو سر به خلاص. او د دې حرکت چې دی دا 2000 کیلومتره دی په ساعت کې. او د دې لاندنی لا چې دی دا د 500 څخه تر 1000 کیلومتره په ساعت کې دی. ښه، اوس به تاسو وایاست چې کوم یو خطرناک دی؟ تاسو به خامخا وایئ چې هغه د 6000 کیلومتر والا ډېر خطرناک دی، مګر نه، هغه ډېر مبارک حرکت دی، هغه هېڅ خطر نه پېښوي او ډېر کم خطر جوړوي. ځکه چې کله هم څپې په ډېر تیزوالی باندې راسي، اوس دا چې دی د دې موج چې دی داسې دی، دا لکه د مثال په ډول باندې په چپلاخ باندې که داسې ژر ژر خو په مخ باندې ووایي ته نه خورېږي. او که دلته دا څپې چې دي دا یو څه موج پکښې وږدېږي، دلته چې دا موج پکښې کې وږدو مثلا داسې وه او بیا یې کاري وه دا کې یو څه خوږېږي او دا څپه چې ده دا چې ده دا ډېر خطرناکه ده. دا داسې راسه په چپلاخه دې وي بیا بېرته خپل لاس پورته کوي، بیا دې وي بیا خپل لاس ایسته کوي. ښه، کابل میشتي خلک په دې باندې پوهېږي. ځکه چې هغه 6000 درجې حرارت څپې چې دي هغه دغه یو پله چې راغی زیان تېري او یو تعمیر کې اوسي که هر شی اوسي په دغه یو حالت باندې داسې نیسي او چې څپه تېره شوه هغه تعمیر بېرته خپل حالت ته راځي. تعمیرونه دومره نه چپه کوي، خامه کورونه چپه کوي مګر هغه سیخداره کورونه نه چپه کوي. ښه، دلته دا سیکنډري ویو چې دی دا لږ تخریبي لري، ځکه چې کله چې هم یو څپه راغله کور یې داسې کوږ کړو برته راځي یا خپل ځای ته به ورسېږي او نه به رسېږي، بیا به پورته کړي او بیا یا به کښته کېږي او یا به نه کښته کېږي، بل څپه ورباندې راځي. دا هم تر یو حده خطرناکه ده. لو دلته د لو نوم ورته ورکړی یعنې مینهناکه څپه. مینهناکه څپه چې ده دا ډېر خطر لري، ځکه چې دا یو څپه چې راغله تعمیر ښه کوږ کړي او برته خپل په اصلي حالت تعمیر راولي او یا بیخي تعمیر دې خوا ته هم یو څه حرکت وکړي، بله څپه نږدې څو ثانیې بعد راځي دا تعمیر برته راپورته کړي، برته ووهي برته. نو په داسې حالت چې ورته پېښ شو دا چې د زلزله ده او دا چې دي دا څپې چې دي دا په ټکرونو کې راځي، په لرزو کې راځي، دا په پس لرزو کې راځي، دا په زلزلو کې راځي. زیاتره د لا ویو چې دی دا په زلزلو کې راځي، په داسې حالات کې چې دا ډېر خطرناکه دی او دا ډېر کورونه هم چپه کوي. خو دا موږ په هرات ولایت کې د دې 2 دانو څخه موږ داسې لرو. دا حالت څه وایي نه تر اوسه په دې باندې انشاءالله چې تشویش وړ نه دی دلته. اوس دا باندې هم تاسو
پوه شوئ چې د زلزلو څپې هم حرکت لري. دا اوس راځم دلته تاسو ته د دا څه په باره کې وایم. موږ د ریشتر چې دی لکه د هوا درجې چې په سانتیګریډ ده، چې کله تاسو وایئ چې 50 درجې فرایان باندې چې راځي خو ډېره ګرمي ده، چې کله په کابل میشتو باندې بیا -20 راسي ډېر هوایي سړه ده. دا درجه د هغه د هوا درجه ده. د ریشتر درجه چې ده دا چارلز اف ریکټر چې دا جوړه کړې ده هماغه دی. دا د ریشتر چې ده د بعضې امریکایان ورته ریکټر وایي، بیا بعضې ورته ریشتر وایي. نو دا چې دی 10 نمرې، یعنې 10 نمرې دی د زلزلې په خطراتو کې. د زلزلې حرکت چې دی او هغه اندازه چې ده تر 10 درجو ده. ښه، دا 10 درجې چې سوه تر اوسه پورې په دنیا کې نه 8.9 درجې سوې ده. یعنې دلته چې موږ دغه 8.9 درجې، دا د نړۍ تر ټولو خطرناکه زلزله وه چې دا په جاپان کې 2 ځلې سوې. نور په هاخوا باندې موږ تر اوسه پورې د 9 درجو هم تاریخ نه لرو، د 10 درجو خو بېخي تاریخ نه لرو. اوس دا هم تاسو ته وایم چې جاپان ولې په هغه کې ډېر دوامداره زلزلې دي او په اندونیزیا کې ولې دوامداره زلزلې دي. جاپان په داسې ځایو کې موقعیت لري. دلته وره دلته څلور پلیټونه همزمانه، دلته وره 4 پلیټونه د استرالیا پلیټ دی، د آسیا پلیټ دی، د امریکا پلیټ دی او خپل د جاپان پلیټ دی. دلته 4 پلیټونو کې چې دی دا قرار لري. په همدې له امله باندې دلته ورته ستونزه پیدا کوي. او دلته چې راسي د هندونیزیا بعضې منطقې هم چې دي دلته په 3 پلیټونو کې قرار لري، ځکه چې دلته ورته ستونزې ډېرې جوړېږي. اوس دلته راځم د هرات زلزلو په هکله باندې. د هرات زلزلې چې دي، مخکې تر دې چې زه دا تاسو ته ووایم، تاسو باید رنګونه وپېژنئ. دا رنګونه چې تاسو دی تاسو دا رنګونه وپېژنئ. چې کله هم زلزلې کېږي، ولاړ شئ د امریکا تاسو ته وایم د امریکا د زلزلې پېژندنې ادارې ویب سایټ ته ولاړ شئ. هلته تاسو مستقیمه وایي چې دغه کومې منطقې د خطر لاندې دي او کومې منطقې د خطر لاندې نه دي. که مثلا یو زلزله په هرات ولایت کې وشوه، هماغه یو څو دقیقې وروسته د امریکا د ځمکې پېژندنې اداره هماغه د زلزلې په هکله باندې خپل راپور نشروي او د راپور په نشرولو سره په همدې رنګو باندې تاسو ته هغه جدول ښکاره کوي. د مثال په ډول باندې دلته ګلابي او د بانجاني رنګ ورته وایي، دا ډېر خطرناکه دی. سور خطرناکه دی. تیره نارنجي خطرناکه دی او صاف نارنجي ښه دی، هغه هم خطرناکه دی، مګر ژړ چې دی دومره خطرناکه نه دی. زرغون خطرناکه نه دی. او دا آبي چې دی د بیخي خطر نه لري، ځکه چې دا 2 درجې ته راځي. او دا مخ په هاخوا باندې 1 درجه او 0 درجه او 0.4 درجو ته راځي. اوس دغه رنګونه خو تاسو وپېژندل. اوس راځم د هرات د زلزلې په هکله باندې تاسو ته وایم. د هرات زلزله چې تاسو دا د امریکا د ځمکې پېژندنې ویب سایټ دی. دا که تاسو ولاړ شئ او دلته په دغه ویب سایټ کې تاسو کولی شئ چې د هر زلزلې په هکله باندې تاسو معلومات ترلاسه کړئ. اوس ښه، دا د هرات زندهجان ولسوالي زلزله ده. د دې زلزلې حاصلات ګوره د فراه تر یوه برخې پورې راغلي دي. د فراه ولایت تر یوه برخې پورې راغلي دي. دلته دغه برخه چې ده دلته د فراه یو څو کلي دلته یې نیولي دي او د فراه څخه اوښتي نه دي. یعنې نیمروز خلک په دې کې په دې زلزلې پوهېدلي نه دي او هغو ته هم خطر پېښ نه دی. دلته د غور ولایت هم زلزله احساس کړې ده، مګر دا چې دی په صاف آبي رنګ باندې دی. یعنې دلته 2 درجې زلزله شوې. 2 درجې باندې حتی خامه کورونه هم نه چپه کېږي. خامه کورونه چې دي په 15 درجو باندې چپه کېږي. تاسو دلته 2 درجې تاسو احساس کولی شئ. دلته د بادغیس منطقه هم دا احساس کړې ده او دې خواته د مشهد او د ایران بعضې سیمو هم دا زلزله احساس کړې ده. اوس
د زلزلې اصلي موقعیت چې دی هغه هرات دی. د هرات په هکله باندې زه تاسو ته دا ووایم چې د هرات دلته هرات مرکز د هرات مرکز په دې سیمې کې پروت دی. دا د هرات مرکز دی. دا د هرات مرکز همدغه دا سیمې دي. د هرات مرکز چې مخ په دې خوا مخ پر فراه باندې دی چې په هغه کې شینډن ولسوالۍ ده، په هغه کې هدرسکن کې خو زلزله هم سوې ده، هغه دومره خطرناکه نه وه. د هدرسکن او دې ولسوالیان چې مخ پر فراه باندې دوی ته خطر دومره پیښ نه دی، مګر د هرات مرکز کې هم دومره پیښ نه دی، ځکه چې تاسو ولیدلی چې ژړ رنګ چې دی هغه 3 تر 4 زلزلې پورې دی، هغه دومره مشکل نه پیښوي. نارنجي صاحب چې دی دا 15 درجې دی، او تیره نارنجي چې سو دا 6 درجې څخه تر 7 درجو د 6.5 څخه د نارنجي دی، او بیا د 6.5 په هاخوا باندې دلته د رنګ هاوړي سور ته هاوړي. نو د دې نقشې په اساس باندې زه تاسو ته د فراوالو ته وایم، بادغیسیانو ته وایم، دغه کوم خلک چې په ایران په شاوخوا کې ژوند کوي، دا خلکو ته خطر پیښ نه دی، دوی کولی شي هم دوامداره په کورو کې ژوند وکړي. یعنې د فراه خلک دوی کولی شي چې همیشه په کورو کې ژوند وکړي، ځکه دوی د دومره مشکل نشته. دلته د 2 پلیټونو زلزله سوې ده، یو په مقناطیسي حرکت کې پاتې سوی دی او دا بل په د مځکې په حرکت کې پاتې سوی دی. مقناطیسي حرکت هغه 3 سیارو غوښته چې یو خواته یوسي، مځکې غوښته بلې خواته یوسي. نو دلته دغه زلزله راپېښ سوې ده. زه هغه مقناطیسي سایه چې وه د اکتوبر تر 14 چې هغه تېره سوې ده د هغه وخت پورې وه، او د هغه اخرنۍ زلزله چې وه دا زلزله نه وه، پس لرزه وه 4.2 وه. دا بیا د هغه نه وروسته هېڅ زلزله سوې نه ده، ځکه چې همیشه تعقیبوم دومره د خطر وړ. نو په دې ځای کې چې کومې ولسوالیان دي، زندهجان دی، غوریان دی، او همداسې ورته دا څه چې دی اوس دلته وګوره کرخ ولسوالي چې د دومره خطر کې نه ده. دا د کرخ شوها چې د دومره د خطر سره وتلې ده. د مثلا د مثال په ډول باندې دلته به دې سیمو کې دلته انجیل ولسوالي ده، انجیل خلک هم معصونه دي، د خطر نشته، که د ټایم وکړه بیا نه پیښیږي. د زندهجان او د همداسې غوریانو دا ولسوالیان چې دي دا خلک باید خپل کورونه د خامه حالت وباسي، ځکه چې دلته امکان لري چې د پلیټونو ټکر پاتې اوسي، یو پس لرزه یو میاشت، 2 میاشتې، 1 کال، 2 کال، 3 کال، 10 کاله بعد هم هغه پلیټونه بیرته سره جدا سي، یو زلزله بیرته په هرات ولایت کې بله زلزله هم وسي، او شاید هم خلاصي وسي. نو د دې په باره کې مې تاسو ته وویله چې د فراه ولایت خلک باید محصونه اوسي، هغه هېڅ مشکل نشته. د بادغیس خلک دومره تشویش نشته. په هرات کې هم د هرات مرکز دومره د خطر سره مخ نه دی. بیا هم که بعضې کورونو ته خطر پېښ شوی دی، هغه کورونه د ورته ریکوري وایي، هغه ریکوري په هکله باندې بیا زه تاسو ته یو بل درس وایم چې څرنګه خپل کورونه ریکوري کوي. نو اوس په دې ویډیو کې نور د همدې ځای باندې زه دا درس ختموم. نو انشاءالله چې تاسو ته تر ډېره سوالونه جواب شوي دي. د هرات ولایت خلکو ته د همدې ویډیو د لارې وایم چې ولاړ شه خپل کورونو ته د خیره، هېڅ تشویش وړ نه دی، مقناطیسي سایه ختمه شوې ده، او نو کراکره بسم الله کړئ خپل کورونو ته ولاړ شئ، مګر احتیاط وکړئ چې شاید هم بعضې پلیټونه بند وسي او بیرته یو پس لرزه ولري. هغه پس لرزه دومره خطرناکه نه وي، ځکه چې هغه خپل ځان جدا کوي او د هغه جدا کولو سره دومره خطر نه پیښیږي. تاسو په لوی خدای مې سپارم دغه ویډیو د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې دغه تشویش د خلکو ورکه شي. مننه.